अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه راپېښه شوې دی چې د ثوابۍ سره تعلق لرونکی ولید چې د 22 کالو ځوان دی نن چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. نن موږ تاسو ته ښیو چې دا آیا دا ولې قتل شو او د ده قتلیان څوک. ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ او زموږ سره ویډیو پوره وګورئ چې مکمل معلومات ته حاصل شي. مرګر ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوی وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم باندې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. ثوابۍ ګډي یوسف خان سره تعلق لرونکی ولید د 22 کالو ځوان چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل او مور او پلار دا وینا ده چې دا د موږ سبزۍ پسې استولې او چې روژه ماتي ته به سامان راوړي. نو د هغې نه بعد چې موږ خبر شو چې آیا ولید چا قتل کو او ډزې پیو نو موږ ډیر د افسوس احساس وکړو او بیا دا ثابته شوه چې دوه کسانو د په ولید باندې ډزې وکړي چې هغوی مخونه پټ کړي وو. د هغوی هېڅ قسمه پته ونه لګېده چې آیا دا څوک وو. خو دوی پهله ولید باندې حمله کړې وه چې د هغې په وجه باندې ولید بد شوی و. په هغې حملې کې دوه ډزې پرې کړي وو خو چونکې هغه بد شوی و او نن یې قتل کو او ډېر ظلم او زیاتۍ زموږ سره وکړو ځکه چې زموږ ځوان زوی و هغه چاته هېڅ قسمه ظلم او زیاتۍ او ضرر نه و رسولی. نو زموږ سره دا دومره او ظلم او زیاتۍ ولې د ولید مور او پلار دا وینا وه چې موږ ته د حکومت او د پولیس نه انصاف ملاو شي. ولې چې زموږ سره دومره ظلم او زیاتۍ ولې وشو چې زموږ یو د ګل په شانتې زوی ولید چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. نو زموږ ته د دښمنان په ګوتو باندې راکړلی شي چې آیا دا دومره ظلم او زیاتۍ موږ سره چا وکړو. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام، ډېره مننه، شکریه.